د کہانی شروعات کیږي د یو بریډ نومي سړي نه چې هغه پایلټ وي او هغه اوس په ایرپورټ کې وي او هغه ډیر جلدی کې وي او په هغه دوران کې هغه خپل لور سره په ویډیو کال خبرې کوي او ورته وایي چې زه څنګه خپل کار ختم کم نو ډایرکټ به تاله راشم چې دې نه پس هغه خپل جهاز ته راشي او هغه سره یو بل پایلټ ملګری وي او اوس هغه یو بل سره خبرې کوي چې دې کې ایر هوسټس راشي او ورته وایي چې بار درته څوک اواز کوي او دې کې افسر راشي او بریډ ته وایي چې د ایمرجنسي د وجې مونږ یو قاتل تاسو سره په دې جهاز کې لیږو چې دا هغه ټونی نوم وي او هغه ډیر زیات طاقتور وي او دا افسر بریډ ته وایي چې دا ذمہواری مونږ ته په حواله کوو او دینه پس بریډ د جهاز سټاف سره ملو شي ورته وایي چې مسافر راغله لوکونه او چې څنګه ټول مسافر راشي په دې جهاز کې کینی نو دا جهاز الوتو د لپاره تیار شي او چې دا جهاز څنګه والوزي نو بریډ د خپل پایلټ مرګري ته وایي چې زما یو لور د هغه زما ډیره زیاته خوخه ده او مونږ ډیر زر ملاویدلو ولایو او زمونږ دوانو نه بغیر بل څوک هم نشته او اوس دا سفر وي د شپې او د دوران کې دا موسم هم خراب شي او د سره دا بریډ ډیر زیات پریشان شي او هغه ته سم صحیح سن لګیدل او هغه د مسافر ته وایي چې سیټ بیلټ واچوي او دوی د ریډیو په ذریعہ باندې خپل سنټر سره رابطه کوله خو په دې دوران کې چې څومره ریډیوز دي هغه کنیکشن کټ شي او دې کې اچانک په دې جهاز باندې تیزه سره بجلی را پریوزي او اوس دا جهاز مړ کېدل شروع شي چې د سره بریډ د مسافر هغه ځای ته راشي او ولته غيو ګوري خو دا مسافر ټیک وي او دلته اوس په دې جهاز کې دا لایټ هم زی راځي او په دې کې د جهاز ته یو جټکه بیا ولګي او دې کې بریډ را پروزي او داغه تندې ولګي او تندې زخمی شي او اوس د دې هر څه د وجې مسافر هم ډیر زیات یره کی شي چې دې کې بریډ خپل کیبن ته واپس راشي او د خپل مرګري سره دا جهاز سنبالول شروع کی او د دې لپاره اوس ډیر مشکل وخت مو ولې چې ریډیوم کار نکو او مخامخ دوی ته ښکارېدل هم نه نو دې کې بریډ د خپل پایلټ ته وایي چې اوس په دا جهاز خطه کوزو ولې کو یو بل جټکه ورته ولګي نو دا جهاز به تباه شي او دوی دا جهاز خطه طرف ته روان کی او اوس دا ټول مسافر ډیر زیات یره کی وي او دې کې یو خاص سیټ بیلټ کولو کی چې دې کې ټونیم سیټ بیلټ کولو کی او دا جهاز تیزه سره خطه روانو چې دې سره دوی د جهاز د چت سره ټکراو شي او دې کې دغه خزه مرګ وشي او دلته بریډ او داغه بل مرګره دا جهاز په کنټرول کی او دې کې یو ایر هوسټس راشي ورته وایي چې د مسافرانو حالات ډیر زیات خراب دي نو دلته ورته بریډ وایي چې هغه تسلی ورکو ورته وایي چې په خپل سیټونو باندې کېنه او موږ ته دلته یو جوخ ایرپورټ ملو شو نو هلته دا جهاز ورکوس کو خو دوی فلحال اوس په یو جزیره باندې تیریږي نو دوی به اوس مجبورن دا جهاز د جزیرې ته ورکوزي او دلته دوی یو صحیح ځای ګوري چې دا جهاز ورته راکوس کی حالانکه دوی ایمرجنسي لینډینګ کو او دوی اوس دا جهاز صحیح سلامت راکوس کی او دینه پس بریډ د ټول مسافرانو ته وایي چې لاندې کوشه او بل خو د جهاز کمپنی مالک او هغه ته چې پته ولګي چې دا جهاز غیب شو او د ریډیو د خرابېدو د وجې هغه سره رابطه مونږ کی نو هغه ډیر زیات ټینشن کی شي او بل خو بریډ ایر هوسټس او دا بل پایلټ یو بل سره خبرې کوي او دې کې دا مسافر نه پیږي چې مونږ اخر دلته راکوشو ولې نو دلته بریډ راشي او هغه ته وایي چې غبراو کېږه ما مونږ به زر د دې ځای نه وځو او په دې جهاز کې لږه خرابي ده چې هغه مونږ صحیح کو نو مونږ به زر د دې ځای نه وځو او فکر ما کوي تاسو ته به د خوراک او د اوسېدو ځای ملاويږي او د جهاز کمپنی مالک ملاقات یو ریسکیو تجربه کار سره وشي چې هغه به هغه خلک بچکول چې کوم په مشکلاتو کیو نو دلته را سړی دی ریسکیو والا ته وایي چې ماته د دې جهاز ډیټیل د مسافرو باره کې ټول جانکاری راکا او بل خو بریډ دا جهاز ټیکول شروع کی خو هلته هغه ته پته لګي چې په دې جهاز کې بجلی کمه ده نو دا غي د وجه هغه وایي چې لږ صبر به وکړو نو دلته ورته دا پایلټ مرګري وایي چې دا جزیره چې کمه ده دا آزاد ځای نه دی بلکې په دې باندې د آرمي قبضه ده او دا آرمي والا ډیر بد خلک دي او په دې کې زیاتره ګونډګان دي او کو هغه موږ ته نقصان راو رسو موږ به حکومت والا بچ نه کی نو دلته ورته بریډ وایي چې موږ له سچل کول پکار دي چې خپل ریسکیو ټیم سره رابطه کو زر تر زر د دې ځای نه وځو نو زل د بریډ راشو د کسانو ته وایي چې په دې جهاز کې د خرابې د وجې دا ریډیو ټیک نشو نو چې دا خبره دا خلک پورې نو هغه ډیر زیات مایوس شي نو دلته ورته بریډ وایي چې مایوس کېږي ما موږ به د دې جزیرې نه هغه طرف ته لاړ شو او ست طریقه به وکړو ریسکیو ټیم به راوغواړو او اوس په ځم او ما سره به ټونی زی او چې دا ورته وي هغه ټونی هټ کړی کولو کی او مخکې روان شي او اوس موږ هغه آرمیونه چې هغه په دې جزیره کې موجود وي خو هغه آرمی کم او ګونډګان زیات لګي او دې کې ولا یو سړی راشي ورته وایي چې په دې جزیره باندې یو جهاز ایمرجنسي لینډینګ کړی دی او دا خبره چې د ګونډګانو د مشر ووري نو هغه د پیسې ورکړي ورته وایي چې ډیره خبره د مونږ لروړې و او هغه د خپل ټیم ته وایي چې تیار شي شاید دوی هغه پسې ورزي او لوټ کوي او اوس مونږ بریډ او ټونی وینو چې هغه د جزیرې په دې ځنګل کې روان دي نو دلته ټونی د بریډ نه تاسو کې ورته وایي چې تاسو ځان سره ولې را روان کړم نو دلته ورته بریډ وی چې ما نه غوښتل چې ساده وجه د نور خلکو ته نقصان ورورسي او ته ما ځان سره ذکر روان کړی چې په دې پرایویټ جزیره کې ګونډګان دي او داغه مقابله وکړو چې هغه کې به تما سره شامل وي او دې کې ټونی نور سوالونه د بریډ نه کول چې دې کې ټونی اچانک چوپ شي او چې بریډ شاته وګوري نو ټونی غیب شوی وي او بل خو د ریسکیو تجربه کار هغه د دې جهاز باره کې معلومات حاصلې او اوس دا کس د پرایویټ کمپنی ترنګو کې ورته وایي چې تیار اوسه ډیر زر بس تاسو ضرورت مونږ ته شي نو دې کې ورته دا کس وایي چې ټیک تا او اوس بریډ په دې ځنګل کې روانې چې هغه ته یو ځای ملو شي چې هغه تل د رابطې ماشين ملو شي او اوس چې هغه دا ټیک کی او خپل کمپنی والا سره د رابطې کوشش کوي خو دې کې څه خرابتیا وي چې دا
هغه د وچ هغه د خبره نوري چې دې کې اچانک په برډ باندې څوک حمله وکي او برډ دغه مقابلو کې ډیر زیات اوخي او هغه به هوش کی او اوس برډ ته دا احساس شو چې د طرف ته څوک را روان دي او هغه چې څنګه پټ شي نو دا بل څوک نه بلکې ټونی وی او ټون ډیر زیات ګونډګان وخلی وي او دا غینه هتیار غشتي وي چې هغه نه پس هغه برډ لا आवाज ورکی او هغه هم هتیار ورکی اوس د هغه ځای نه روان شي او اوس دوی پر روانه کې یو کیمرو ویني او هغه کې یو ویډیو وګوري نو دلته دوی ته پته ولګي چې دوی خلک اغوا کوي او دلته تی ویډیو کوي او دا غي خاندان له دبګي ورکی او پیسې ته غواړي نو دلته برډ پوښتنه چې زمونږ کسان هم اوس په خطر کې دي او اوس دوی بهر یو گاډي ولاړ شي دوانه پکې کینی او هغه مسافر طرف ته روان شي او بل خو دا مسافر ناشتي او دوی د دوران کې د گاډي आवाज ووري نو دوی ډیر زیات خوشاله شي دوی ته لګي چې دا برډ دی او په دې دوران کې هغه ګونډګان راشي چې هغه هوایي ډزې شروع کی چې د سره دا ډزې ټونی او برډ هم ووري او دې کې د دې ګونډګانو مشر دا پایلټ ونیسي او ورته وایي چې د دې جهاز د مسافرو لیست مال راکا نو دې کې یو ایر هوسټ زر لاړ شي او هغه دا لیست وړي نو دې کې ورته دا ګونډه وایي چې تاسو سینیئر پایلټ برډ سچو نو دلته ورته دا پایلټ وایي چې هغه د سکار د پاره تلې دی او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی او اوس یو خصه د تختیدو کوشش کوي چې هغه د پډز ولي او مړې کی او چې دا هر څه برډ ویني نظر ولا را منډه کوي چې دې کې ټونی ونیسي او دینه پس دوی د مسافر په یو وین کې واچي او د دې د لیډر یو څو کسانو ته و چې د جهاز تور شو چې کم قیمتي سامان دی هغه ته راواخله او هغه دا غزنه روان شي نو دلته برډ ټونی ته ډیر زیات غوسه شي او ورته و چې تاسو ولې ودرولم نو دلته ورته ټونی وایي چې د دې تعداد ډیر زیاتو هغه ته ورغلې نو د دې مقابله به نه وکړي او دوی زر هغه دوه کسانو پس راشي چې کم په دې جهاز کې او هغه یو لیو د بل نه تاسو کې چې ستا کسانو د مسافر چرته بوتلل نو دلته ورته سړی وایي چې یو خالی فیکټری د الته به بوتلی وي او دلته د ریسکیو تجربه کار ته پته لګي چې دا جهاز په یو پرایویټ جزیره کې ګوښوي دی او چې دوی ته پته لګي چې دوی داسې جزیره باندې دي چې هغه ډیر زیات خطرناک ګونډګان دي نو دلته ورته د جهاز کمپنۍ د مالک وایي چې زر تر زر خپل پرایویټ او ریسکیو ټیم ورولېږه غزتا نو دلته ورته د ریسکیو تجربه کار وایي چې وړاندې به موږ پرایویټ ټیم ورلېږو او بل خو برډ او ټونی هغه فیکټری ته ورسې چې کم ځای کې د ګونډګانو د مسافر ګیر کړی وي او هغه د ګور چې دا ګونډګان د مسافرانو ویډیو کوي او بل خو چې دا پرایویټ ټیم هغه جهاز ته ورسې نو هغه ته په دې جهاز کې څوک ملو نشي او هغه چې څنګه دنه ورشي نو هغه ته یو دولاشه ملو شي او هغه ته یو میسج ملو شي چې هغه برډ په یو شرټ باندې لیکلی وي چې هغه فیکټری ته راتلو لار وا او دا دوانه په پټه باندې مخ کې زی او دې کې یو دوه ګونډګان دوی ونیسي او په خلو ولا لاس کې چالت دا غي صاحب بند شي او خاموشه سره قتل کی او اوس دوی مخ کې روان یو داسې ځای تر څه چالت یو کمره وی چالت دا ټول مسافر دوی بند کړی وي اول ته ډیر زیات ګارډز هم ولاړ وي چې دا ټونی ویني ډیر زیات غوسه ورشي او هغه ته یو غټ سټک پروت یو هغه واخلي او دې سره دا ګارډ یو مړکی او دې کې برډ د یو ګارډ نه دغه دروازې چابي را واخلي او هغه مسافران دغه کمرې نه آزاد کی او دلته برډ اوس دوی ته وایي چې زر تر زر ځان جهاز ته ورسوي ول چې الته برسکیو ټیم والا راغلی وي نو دلته ټونی برډ لا په منډه راشي ورته وایي چې د دې نه ځان خپل ډیر زیاته مشکله ده ول چې دلته ډیر زیات ګارډز دي نو دلته چې برډ د خپل مسافر په پریشانی کې وویني نو هغه ټونی ته وایي چې زه به د ګونډګانو د ادیان بټکاو کم او ته خاموشه سره دا مسافر د دې نه وباسه او دې نه پس هغه ګونډګانو د راشي او داغي مشر سره خبره کوي ورته وایي چې ریسکیو ټیم راتلو والا دی او ته زمونږ د مسافر پرېدا او په دې کې یو ګونډا په برډ باندې حمله وکي نو دې کې وته د مشر وایي چې داسې څنګه پرېدم چې ترڅو پر مال پیسې نه راغلي زه دې نه پرېدم او چې اوس دوی څنګه برډ مړکولو والا او په دې کې هغه پرایویټ ټیم په دوی باندې حمله کوي چې دې ډیر زیات ګونډګان مړ کی او هغه برډ ځان سړي کې په یو بس کې کینی او دا غزنه روان شي او دې کې چې د ګونډګانو مشر ته پته لګي چې دې حمله کې زما رورم مړ شو نو هغه ډیر زیات غوسه کې شو هغه د خپل کسانو ته وایي چې زر زر تیارې کوي او دې کسانو کې چې در لسو کم مخله راځي هغه مړ کوي او دې نه پس برډ هغه پرایویټ ټیم سره خبرې کوي نو هغه ټیم لیډر ورته وایي چې موږ یو وړو کې شان ټیم یو او زموږ صرف دا مشن چې تاسو دلته بچو او ریسکیو ټیم راتلو کې بل غوخ لګي او برډ چې دا ورونو لګ بروش خو هغه ورته وایي چې ما سره یو ترکیب دی او دلته برډ او پرایویټ ټیم سره جهاز لارو رسی چل د ټونی مخکنه د مسافر را رسولي وي او اوس برډ دوی ته وایي چې دا پرایویټ ټیم زموږ د مدد لپاره راغلي وي اوس به موږ زر تر زر د جهاز ټیکو د دې ځنه بیوالو زو او زر تر زر تاسو په دې جهاز کې کینه او ریسکیو ټیم راتلو کې بل غوخ لګي او کومه دلته د ریسکیو ټیم په انتظار کې نه سنو دا ګونډګان به موږ قتل کیدلتا چې دا خبر مسافر ورو نه غي زر تر زر په دې جهاز کې کینی او بل خو برډ د پرایویټ ټیم لیډر هغه دا جهاز ټیکول شروع کی او زلته ګونډګان امراشي چې دلته د پرایویټ ټیم دوی وویني نو دوی په یو شاندې شروع کی او د دوی په منځ کې ډیره زبردست مقابله شروع شي او د پرایویټ ټیم سره ډیر خطرناک هتیار هم وي د دې د وجه غي دوی کې ډیر زیات ګونډګان بړم کی برډ د دوران کې د پرایویټ ټیم دی لیډر ته وی چې د په 15 منټو کې دا جهاز والوزو او دغه سره هغه د ټونی شکریا مدا کې ورته وی چې ته په دې مشکل وخت کې ما سره وي او هغه اوس ډایرکټ د جهاز سره وخیږي چې هغه د خپل پایلټ مرګري سره د جهاز سٹارټ کول شروع کی او بل خواټونی ته ګولې ختم شي او هغه چې دا بیگ چې کینو په هغه بیگ کې پیسې پرتی وي خو فل هغه پیسې پری دي او دا بل بیگ چې کولو کې نه پاره کې چارجر پروت چې هغه را واخلي او دوباره په د ګونډګانو ډزې شروع
وکي او اوس برید هم دا جهاز روان کړی وي چې د هغه پرایویټ ټیم روخیږي خو ټونی هغه جهاز سره نه خيږي هغه د پیسو نه هغه ډک بیگ ځان سره واخلي او دا غځ نه تختی خو د جهاز روانېدو دوران کې د ګونډګانو مشر په دوی باندې راکټ لانچر حمله کوله چې د دوران کې ټونی دوی وویني چې هغه په دمانه یو شندزي شروع کړي چې هغه دیان بټکاو کی او د سره برید دا جهاز والوزي او ټونی چې دا ویني نړۍ زیات خوشاله شو دا غځ نه تختی او اوس برید د جزیرې نه وته والوي او بل خو کمپنی والا د سره رابطو کې او د یو جوخ ایرپورټ لوکیشن ولا ورکی چې زر تر زر هغه ته دا جهاز کوسکا خو په دې دوران کې په دې جهاز کې خرابتیا بیا راشي خو د سره برید ایمرجنسي لینډینګ بیا وکي خو دوی د جزیرې نه راوتی وي او د ټولو ژوندۍ دی بچ کی او د سره برید د سکون ساه واخلي او اوس لږ وخت پس الټا غریس کیو ټیم راشي چې دلته دوی دا ټول مسافر بچ کو دا غزنه ځان سره بوزي او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ